بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ہوم بایولوجی کلاس 11 بایولوجی کې ټاپک زما سره د میکینیکل اینڈ کیمیکل ډایجیشن ان اورل کیویټی. په دې کې دا ټکی راغلی اورل کیویټی. اورل کیویټی مطلب د ماوث خلا. په دې کې غاښونه جبا او خله کې چې کوم لاړې پیدا کیږي هغه طرف ته اشاره ده. وای په دې کې چې کوم ډایجیشن کیږي خو دوه قسم ډایجیشن دلته لیکل میکینیکل ډایجیشن مطلب دا دی زمونږ د کم غاښونه چې دي مونږ چې کله شخون وهو نو دغه خوراک مونږ به د خپل غاښونو باندې چې دی میده کوو. نو زمونږ د غاښونه داسې کار کوي لکه مشین. نو ځکه دې ته میکینیکل ډایجیشن ویلی کېږي. بل کیمیکل ډایجیشن دی. د کیمیکل ډایجیشن مطلب دا دی چې کله مونږ خوراک خورو نو آیا زمونږ به د خوله کې څه کیمیکلز یا داسې انزایمز پیدا کېږي چې هغه په ډایجیشن کې چې دی هیلپ ورکوي. نو ځکه دې ته میکینیکل اینډ کیمیکل ډایجیشن ویلی کېږي. اورل کیویټي خوله. ها اوس په دې ځان پوه کړئ په ډایجسټیو سیستم کې موږ د یو ټریکټ نوم لرو، یو لاره چې هغې ته ګیسټرو انټسټینل ټریک وایي چې د خولې نه دا شروع شوی دی ډایجسټیو سیستم. دلته کې یو پایپ دی هغې ته اوسافیګس وایي، بیا لاندې سټمک دی، د سټمک نه بعد انټسټاین دی. نو دا یو ټریک دی، یو لاره ده، دې ته ګیسټرو انټسټینل ټریک وایي. دا ټریک د کوم ځای نه شروع کېږي؟ اورل کیویټي د خولې نه چې دی شروع کېږي او دا به انس باندې چې دی هغه ختمیږي. ښه اول به سره مونږ راوالو زموږ چې کومه اورل کیویټي دا په دې کې ټي غاښونه دي. اوس غاښونه کار څه کوي مونږ ته پته ده چې په دې مونږ شخون وهو. کتاب سوی چې ګرین میده کوي اینډ چیو او شخون وهو پوټ په خوراک باندې. زمونږ کوم غاښونه چې دي هغه د خوراک میده کوي او مونږ په شخون وهو په دغه خوراک باندې. او دغه خوراک چې دی بریک انټو پیسز دا مونږ وړو وړو ټوټو ته چې دی هغه ډیوایډ کوو. مونږ چې کوم وړې خورو دا ډېره زیاته غټوي. زمونږ غاښونه دا چلو کړي چې د خوراک وشلی دا میده کړي بلکل پیسز ته چې دی هغه کنورټ کړي. ټیک ده. اوس چې کله مونږ دا شخون وهو د شخون دا په بایولوجي کې یو خاص نوم وایي. چیوینګ پروسیس از کالډ میسټیکیشن. چیوینګ پروسیس مونږ چې کوم دا شخون وهو د دې پروسیس خپل نوم دی چې هغې ته میسټیکیشن وایي. دا خبره یاد ساتئ د MCQs دپاره. د چیوینګ پروسیس از آلسو کالډ ډیش اټ از کالډ میسټیکیشن. بیا دی چې اوس دا کوم میسټیکیشن چې دی مونږ چې دا کوم شخون وهو نو آیا د دې په بیکګراونډ باندې داسې کوم څیزونه دي چې هغه په د شخون وهلو کې مدد ورکوي؟ نو ډیپینډنټ اپان پاورفل مسلز. په دې کې مسلز پراته دي. دوه قسمه مسلز دي چې هغه ډېر زیات پاورفل دي. وکې دی د یو مسل چې دی د هغې نوم دی میزیټر او د بل نوم دی ټیمپورالیس. دوه قسمه مسلز دي چې دا په دې خوله کې چې دی موجود دي او په دې شخون وهلو کې چې دی د ټیت هیلپ کوي. او د هغې نه علاوه دوه مسل چې دی دا دي دا خو پاورفل دي. یو پکې سمالر مسل دی چې هغه کنټرول کوي. چې شی کنټرول کوي؟ منډیبل لوور جا. مطلب درې قسمه مسلز دي، میزیټر او ټیمپورالیس او یو زموږ سره بل یو وړوکی مسل دی چې دا زموږ لاندې کومه جامه چې دا دې ته منډیبل وایي. کله موږ شخون وهو دا له پاسه طرف ته چې دی مومنټ کوي. نو دا مومنټ چې دی دا کنټرول کوي. ټیک ده. د هغې نه علاوه انیبل کرشنګ اف هارډ فوډ. کوم خوراک چې سخت دي لکه تاسو بادام خورئ، د هغې نه علاوه تاسو غوزان خورئ، د چرګ غوښه شوه، دا خوراک چې دی دا سخت دی. نو دغه سخت خوراک چې دی د دې په میده کولو کې دا درې قسمه مسل چې دي هغه هیلپ ورکوي. او میسټیکیشن کازز ایکزوکراین گلینډ انډر د ټنګ. دې خبره ځان پوه کړئ. میسټیکیشن کازز ایکزوکراین گلینډ انډر د ټنګ. کوم میسټیکیشن چې دی نو زموږ کومه ژبه چې ده د دې لاندې یو ګلینډ لګېدلی هغې ته ایکزوکراین گلینډ وایي. ټیک شو. د هغې سره څه چل کوي؟ and in back of mouth which perform two function. واقع دی په دې کې کله چې موږ شخون وهو که نه زموږ کومه ژبه چې ده دلته کې لاندې ایکزوکراین ګلینډ چې دی هغه موجود دی. یو د دې خولې نه شاته طرف ته چې دی ګلینډ موجود دی. نو دې ګلینډز ته وایي چې ته دوه کارونه کوه. هغه دوه کارونه څه دي؟ غوږ ورته کېږي. دوه کارونه څه دي چې اولنی کار دی چې موایسن اینډ کمپیکټ د چیوډ فوډ. خوراک چې دی هغه لون کي. چې کله د خوراک لون کې نو بیا په شخون والو کې چې دی اساني اینډ کمپیکټ د چیوډ فوډ او کم خوراک
په کومه چې موږ شپون واړی هغه کمپیکټرایز کی د خوراک د موږ بولس وایو یا ساده کم خوراک چې موږ وخورو او دا بالکل معده شي نو دا خوراک ته بیا موږ بولس وایو. نیو کار دا شو. دویمه کار څه کوي چې دا سلایوا ټیک دا کمیلاړي چې دی هغه پیدا کیږي په دغه لاړو کې چې موجود دی کانټین امایلیز په دې کې انزایم موجود دی چې هغه د امایلیز وایي. دا اوس کیمیکل ډایجیشن دی چې سٹارټ شو. میکانیکل ډایجیشن چې دی او شو غاښ په ذریعہ باندې غاښونو په ذریعہ باندې بیا کیمیکل ډایجیشن دی هغه امایلیز ته اشاره ده چې په دې کې کیمیکل انزایم چې دی هغه خارجيږي او دا چې چل کې دا د کاربوهایډریټس ډایجیشن چې دی سٹارټ شي. یاد ساتئ په خوراک کې چې کوم نیوټرنس دي نو باقي کاربوهایډریټ زموږ په خوله کې چې دی داغه ډایجیشن سٹارټ شي. او دغه نیوټرنس علاوه کپرس کا پیټس دي پروتینز دي د دې ډایجیشن زموږ په خوله کې چې دی نه کیږي. خو البته یو انزایم پیدا کیږي چې د لینګوال لایپیز وای سیکریټډ بای ابنرز گلینڈ آن سرفیس اف ټنګ. سرفیس اف ټنګ باندې چې کوم گلینډ ابنرز گلینڈ دا چلو کی چې دا یو قسم انزایم پیدا کوي چې هغه ته لینګوال لایپیز انزایم چې هغه وته وای. ټیک شو. د دې پورې چې تاسو پوه شئ چې دې پورې دا کیمیکل ډایجیشن شو. اوس خوراک چې دی هغه بره طرف ته مرخته شي لاندې د ساه غستو کم پیپ چې دی هغه تم تل شي. نو ټو پریونټ فود in throat from rising into nasal cavity. nasal cavity مطلب دا دی دا زمونږ nasal cavity د پدې باندې اکسیجن چې د کتسي وای دا خوراک بر راتلی شي چرته nasal cavity تا and down 1.5 مطلب دا دی زموږ چې کوم پړپوسان دي د دې په دې منځ کې یو پایپ چې دی داسې تل هغه ته ټریکیا وای 1.5 چې دی هغه ته ویل کیږي. نو وای خوراک چې دی هغه nasal cavity هم تلی شي 1.5 ته چې دی هم تلی شي. نو د خوراک چې نزل کیویټي ته زی د دغه ځینې من کول لپاره او چې لاندې زی د دینه من کول لپاره زموږ سره دوه قسمه ایونټس چې دی هغه کیږي هغه ته انوالوټر ایونټس وای. الله پاک ول نظام داسې جوړ کړی دی چې خوراک نه لپاسه نزل کیویټي ته راځي او نه د پړپوسانو د کمپایپ چې د ټریک چې ته مونږ وای نه پدې کیږي. نو سی چلو شي دموږ د کوم خلی چې د کنه دا سافټ پلیټ ته شاته طرف ته دا سافټ پلیټ ته نو بده کیږي چلی کلوزز اف د نزل کیویټي دی د وجې نه د نزل کیویټي چې دا کلوز شي. موږ کله خوراک تیر کو کنه زموږ دا سافټ پلیټ چې دا بن شي دا سره نیزل کیویټي چې دا بن شي نو خوراک لپاسه نشي راتله. خو یو بل پایپ ته چې هغه ته اپیګلوټس وای. اپیګلوټس مطلب دا دی لکه دا زموږ سره ټریک یا دا پدې من لپاسه دلته کې یو سر شانتي موجود دی هغه د اپیګلوټس وای. ناغه ټریک یا بند کی نو د ټریک ته چې دی خوراک نشیتله او بیا پدې کې زموږ سره نرቭ چې دی هغه کې شامل دي. نرቭ په جسم کې داسې لاري دي چې هغه برین ته چې دغه نورس په ذریعہ برین ته چې میسیږي. نو په دې کې نورس انوالو لکه زموږ سویلوینګ کله چې موږ نوړی تیرو پروسس از ریګولیټډ بای نورس دا د نورس په ذریعہ باندې کیږي او دا نورس چې د دې عمل دخل پکې شته. دا نورس زموږ سره په برین کې په دوه حصو کې موجود دي چې دا پونز وای او میډل او بلانګیټ اوته وای. نو په دې د برین په دې دوه حصو کې دا نورس موجود دي چې هغه په سویلوینګ کې چې هغه هیلپ ورکوي. نو دا زموږ سره وو کیمیکل او دا غین علاوه میکانیکل ډایجیشن آسان دی ګران پکې نشته. که بیا هم تاسو په دې کې په یو ټکی باندې چې کنفیوز تاسو ماته په کمنټ کې ویلی شئ دا اوس تاسو ته کلیئر کړم. نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تھینک یو ډیر مننه.